کرونا وایرس یو خطرناک وایرس دی چې د دې علامت د ډېر وخت پورې نه ظاهرېږي. نو سوال دا پیدا کېږي چې دا وایرس چاته وي نو څنګه یې پته لګي چې ماته دا وایرس شوی دی. بدقسمتي دا ده چې دا وایرس چاته شوی وي نو ډاکټر ته د رسېدو نه مخکې د هغه 50% پیپړې کلمې ختمې شوي وي. د تایوان یو ډاکټر داسې اسانه طریقه ښودلې ده چې تاسو ځان نه په خپله ټیسټ کولی شئ. سار چې پاسه یې اوږد ساه راکاږئ او د 10 سیکنډو پورې ساه حساب کړئ. په دغه وخت که تاسو ته ټوخی یا په تاسو ساړوبي نه راځي نو مطلب ستاسو کرونا نشته. په دې نازک حالاتو کې تاسو ټولو ته گزارش دی چې د ورځې یو ځله خپل ټیسټ وکړي، خپلو نورو ملګرو ته هم ووایي.